بسم الله الرحمن الرحیم. فضل رحمانه تا څنګه دا جهاد فتوا په موږ صادر کړه، په مسلمان دی د کافر فتوا په موږ صادر کړه. خو لالا راځه دا فضل رحمان د انسان زوی نه کیږي تر څو چې خولې په غاښونو مات نه کړو. د غني خان بچیا، د ولی خان، د پاچا خان بچیا، دا شیطان وخت د امریکا غلام دی. دا د سړي زوی نه کیږي تر څو پورې زمونږ عالمان وژني، دا خاینان دینی قاریان و عالمان وژني. ته راشه کابل ګورستان جوړ کړی، زما وطن لوی داستان جوړ کړی. که پر سر مې ورته مات نه کړلو بیا یې لاسونو کې بنګړی راته میدان جوړ کړی. زه زولنې غواړم د غیرت تلبره، سر د سبا نه دا اعلان غواړم شهرت تلبره. تر څو پورې چې په پنجاب باندې مې قیامت راوستی نه وي تر هغې پورې به کښېننم په قرار. تر څو چې بیا مې لوپټې د پنجابیانو دلته راوستې نه وي تر هغې پورې به کښېننم په قرار. خو زړګیه پښتونه راشي چې اتفاق جوړ کړو، سر د سبا نه دا ملک په دې غیرت او په یو وحدت ملي آواز جوړ کړو. ته خبر نه چې ساحل مجنون جوړ شوی، په وطن مئی شو لیونی چې یو پر بل جوړ شوی. خو ډېر احساساتي شومه، لیونی شوم، نور مې حال وګوره. ته خو غریب یې، د غریبانو حاله بیا وګوره. راځه چې خپل کور په اتفاق جوړ کړو. د خدای ظالم افغانستان په دې دوران وګوره، دلته غریبان جوړیږي. زما لا اوس یتیمان زیات دي، مسکینان جوړیږي. خو تا ته به د کوم سړي زه راز ووایم؟ راشه کونړ کې زما سرتوره مورکان جوړیږي. د خور دوپټې هم دې ویسله، د دې بې غیرتو د لاسه زما مور خور بیا جوړیږي. یو جان مننه. مخکې ستاسو